بسم الله الرحمن الرحیم. دا حافظې د قوت دپاره چې ذهن مې تیز شي، حافظه مې مضبوطه شي، نو د دې دپاره یو اسان عمل دی. عمل دا دی رب انی مغلوب فانتصر. دا به روزانه 101 بار او دغه شانتې ورسره سورې نشرح الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. دا صورت مبارک 140 پیرې دا به وایي روزانه چې د چا حافظه کمزوري وي، چې د چا ذهن کمزوري وي، نو ربي انی مغلوب فانتصر 101 بار او سورې نشرح چې د الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك دا صورت پورا 140 پیرې روزانه دا وي او په خپل په دې دماغ او په دې زړه د څه دی چوف کوي. انشاءالله الله به څه دی حافظه مضبوطه کی، حافظه به قوي کی. ورسره بل یو اسان عمل که دا نشي کولی خو دا ډېر ښه دی، دا ډېر مجرب عمل دی دا. او ورسره اسان عمل دا دی چې د هر فرض مانځه نه پس یا قویو یا قویو یا قویو 11 پیرې به وي. داسې به په دې سر داسې لاس کیدي 11 پیرې یا قویو یا قویو یا قویو دا به ووایي او په یو ساه سره که ویلي شي ډېره ښه ده. نو انشاءالله الله به څه دی حافظه مضبوطه کي. جزاکم الله خیر.